ننګرهاریانو او لغمانیانو ته ډیر ښه او زبردست خبر دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په ننګرهار ولایت کې تر ټولو ډیره رایه واخیسته او تر څنګ یې ډیر مهم غړی فضل فضلي شتون هم ده چې ښاغلی فضلي د ننګرهار ولایت څخه ده. نو ننګرهاریانو ته به ډیر زبردست کار وکړي. نو ملګرو راځئ چې راپور وګورو د ننګرهاریانو لپاره کوم ښه زبردست زیری دی. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په ننګرهار ولایت کې د هوایي ډګر لپاره د ځای د انتخابولو پروسه د یوه ایټالوي شرکت له لوري پیل شوې ده چې په 5 میاشتو کې به هغوی د روداتو ولسوالۍ یا ګامبري دښته کې خپلې چارې بشپړې کړي او له هغه وروسته به معلومه شي چې هوایي ډګر په کوم ځای کې جوړیږي. د ولسمشر ستر سلاکار ډاکټر فاضل فضلي په دې اړه لیکلي دي چې د ټیکټیکل په نوم یو ایټالوي شرکت سره د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد شوی دی تر څو په روداتو ولسوالۍ او ګامبري دښته کې فیزیبیلیټي سټډي وکړي چې دغه مطالعات 3 اونۍ مخکې پیل شوي دي او په 5 میاشتو کې به بشپړ شي چې له هغه وروسته به 2 میاشتې وروسته ډیزاین واخلي، یعنې 7 میاشتې وروسته به په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شي. فضل فضلي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د هیواد جمهور رئیس سره په کتنه کې د ننګرهار د ولسونو یو عمده غوښتنه د ټولو ختیځو ولایتونو لپاره د یو هوایي ډګر جوړولو تر څو د دغو ولایتونو کرنیز او نور محصولات بهر ته ولېږدول شي او تر څنګ د دغو ولایتونو حاجیان او نور کاروباریان د کابل هوایي ډګر په ځای همالته لنډ مستقل هوایي ډګر ولري. هغه زیاتوي د ننګرهار اوسنی هوایي ډګر د پوځي مقاصدو لپاره کارول کیږي او بل دغه هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره مساعد نه دی. نو جمهور رئیس د همدغو ژمنو په لړ کې د ترانسپورټ او ملکي هوانوردۍ ادارو ته لارښوونه کړې وه چې په ننګرهار کې د یو پراخ هوایي ډګر د جوړولو امکانات وسنجوي او ژر تر ژره دې عملي چارې پیل شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوي وي، که مو خوښه شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.